د لسم محرم پر ورځ باندې په خپل اهل او عیال باندې په وسعت سره خرج کول دغه هم ډېر زیات فضیلت بیان شوی دی. تفصیل دا دی چې د لسم محرم پر ورځ باندې په خپل وسعت سره د وسعت مطابق د خپل حلول ریپینا د حرم نه د خپل حلول ریپینا په خپل اهل او عیال باندې د خوراک په معاملہ کې د شوک په معاملہ کې په وسعت سره خرج کول دا د رزق د برکت ذریعہ ده او د محتاجۍ د فقر او فاقې د نه د بچ کول د نجات ذریعہ ده د یغه سبب هدی فضیلت څه دی. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ دا روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من وسع على نفسه واهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. چې کوم انسان چې په دغه ورځ باندې په خپل ځون باندې خپل کور باندې د لسم محرم پر ورځ باندې د خوراک په معاملہ کې د شوک په معاملہ کې په وسعت سره خرج کو الله تعالی د پر رزق کې پیرا کول وسعت فرمایي. یعنی دغه مبارک عمل تاثیر دی چې دغه په نتیجه کې الله تعالی د ټول کول رزق فراخي او وسعت ورکوي. جلیل القدر صحابي حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ، مشهور محدث یحیی بن سعید رحمه الله، مشهور امام فقيه سفیان بن عیینه رحمه الله، هغه د خبره بیانوي یی چې میش دغه تجربه کړی دو او دغه میش په دغه رنګ د خبره مندلې دو چې الله تعالی ټول کول د میش پر رزق کې فراخي جوړوي او پر رزق کې وسعت بیانوي. دغه د وسعت او دغه خرج کول مطلب هم په ذهن کې کښنوي. ځنه خلداس کو چې هغه د افراط او د تفرید شکار وي، د حد نه تجاوز کو دا خبره غلطه چې شریعت کې څومره دغه شایع گنجائش دی بس په ابونه عمل کوي د یغنا تجاوز کله هم کوي. مثال کے طور پر لسم محرم باندې خلق رجانسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رجې نیولې ترغیب بیان کړی دی، فضیلت بیان کړی دی. او کایو سره ورشک شي هغه په دغه ورځ باندې وګاته د افطاری اهتمام کو، په مدرسه کې طالبون ته د خوراکي اهتمام کو، د یبه اهتمام کو، د بلتشي اهتمام کو. نو دا د ثوابو ذریعہ د فضیلت ولا خبره ده. او کایو سره داس چې هغه په دغه لسم محرم باندې صدقه وکړو خو د صدقې ترتیب غلط وي. ا ترتیب یې دا وي چې مشته پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په دغه ورځ باندې د رژې نیولې ترغیب ورکړی دی. دای په دغه ورځ باندې ورشک شي د رژې د خلک رژیم وتوي، د خلک رژیم وتوي او خلته بازور کې شربت ورکوي، بازور کې د خوراکي اهتمام ورته کو، بل شاینه ورکوي. هغه وجه چې یو فرقه د یغه غلطه نظریه ده، د یغه غلطه نظریه په وجه باندې هغه دیتا د یبه اهتمام کو، د شوک او د شربت اهتمام کو، د خوراکي اهتمام ورته کو. نو که صحیح پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مشتوسته درجه نیولې ترغیب رس کړی دی او د ورشک شي په دغه ورځ باندې بازور کې شربتینه تقسیموي. د مطلب دا وی چې تاسو پیغمبر حکم مانی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو رجانه سي د بازور کې شربت تقسیموي، د بازور کې ماړی ورکوي خلته، د بازور کې یبه ورکوي خلته. دغه مطلب دا دی چې تاسو پیغمبر خبره مانی نو تاسو رجامو ته وي تاسو هر عمل کوي. نو کچېره یو سړی داسې صدقه کو چې هغه سبیل ولاګوي، بازور کې په دغه ورځ باندې د خلک رجور متوي او خلک ته شربتینه تقسیموي د رزه دغه ډېره غټه ګناه ده. هر انسان ته په چا دغه نه ځون بچ کوي. نو چې صدقه کې په صحیح طریقه صدقه کله چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کیما بیان کړی دو چې هغه په خپل ځون باندې په خپل اهل او عیال باندې خرج کوي دي. لسم محرم باندې د رجانه سي او چې کله وګا شي مشوم شي چې کله افطاری کو په یو وخت کې دا دای شخورو کا جوړ کو، شی بل جوړ کو، شربتینه دا جوړ کو. نو هغه د رژې ثواب هم ورته ملاوي شي. هغه وګا چې کیما د په وسعت سره خرج کړي دو د یغه ثواب هم ورته ملاوي شي. الله تعالی د مستو ټول د بدعات نه د رسومات نه په حفاظت کې وسوتي. الله تعالی د مستو ټول ته په وسعت سره د خرج کولو توفیق نصیب کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.